دا یو جزیه شتا چې تقلید په عقیده کې کیدی شي که نشي کیدی فروع کې تقلید اتفاقی دی چې باید وشي خو په عقیده کې تقلید څنګه دی نو په عقیده کې تقلید هم د جمهور مذهب دی چې کیدی شي حضرت یوسف علیہ السلام خپل قیدین او مرګرو ته سوي انی ترکت ملت قومی واتبعت ملت آبائی زه د پلار او د نیکه په عقیده باندې یم دا تقلید د پلار د عقیده خو بیا بعضې محققین داسې وایي چې په عقیده کې تقلید نه وي دا تقلید مجرد د اصطلاحات وي مثلا د علم کلام علما تا ته څه وایي چې الله رب الجلال باندې ایمان او د هغه په صفاتو ایمان د آمنت بالله یو جز تا ته وایي د الله صفات څوک دي د الله تعالی په صفاتو کې صفات فعلیه هم شته دی او صفات ذاتیه هم شته او صفت ذاتی چاته وایي صفت فعلی چاته وایي ته اوس پې نه پوهېږې زه پې نه پوهېږم د علم کلام د ابو منصور ماتوریدي ائمو د هغې تعریفونه کړي نو دا تقلید په دې کې نه دی چې د علم کلام یو امام بګینې الله تعالی ته صفت د ځان نه جوړوي او موږ به هغې کې مقلدین جوړوي نه بل دا صرف مجرد اصطلاح کې تقلید دی چې دغه صفات فعلیه څو دي او څه شی دي او څه ته وایي صفت ذاتي څو دي او څه ته وایي دغې کې تقلید دی د اصطلاح او زبان لکه قیدی د علم نحوي چا جوړی کړی دي او د هغې دپاره وروستو بیا اصطلاح ضابطه چا جوړه کړې ده کلمه چاته وایي لفظا وضع لمعنی مفرد دا مجرد ابن حاجب تقلید کې په یو تعریف کې او په یو اصطلاح کې ته دلیل ته غواړي چې دا تعریف دی په کوم دلیل کړی دا د چا نه نقل کړی دا چا ویلي چې دا تعریف بې چون او چرا د هغه قول د کلمې په تعریف کې مسلم تسلیم قول غیر بلا دلیل هم دې ته تقلید ویلی شي خو دا تقلید فی الاصطلاح دا د نحو په ژبه کې تا تقلید کړی نو د علم کلام تقلیدم تقلید دغسې اصطلاح ده مجردی چې هغه اصطلاحات موږ نشو وضع کولی پرې نه پوهېږو هغې وضع کړل موږ هغه او بل ابو منصور ابو الحسن اشعری دی رحمه الله او دا دواړه د یوې زمانې علما دي شوافع او موالک په اصولو کې ابو الحسن اشعری پسې روان دي او احناف د ابو منصور ماتوریدي پسې روان دي د دې اهل السنه والجماعه څوارلس شرایط دي بعضې کمې علامي فروع پورې تعلق لري اکثر د دې علاماتو نه عقیدې پورې تعلق لري خو ستاسو عام فهم علامه چې در وښایمه زر کاله وړاندې الفرق بین الفرق کې علامه بغدادي رحمت الله علیه د اهل السنه والجماعه په اجماعي اصل کې دا راخلي چې اهل السنه والجماعه به هغه جماعت وي چې اولیاء کرامو ته به کرامات مني